تر ننګرهار او پکتیا وروسته افغان ځواکونو په کندهار کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب ښکاره او تازه معلومات تعقیب کړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب او دا ویډیو تر پایه وګورئ. له ننګرهار وروسته افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې نظامي تمرینات پیل کړي دي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پوځي تمریناتو کې هوایي او ځمکني ځواکونه برخه لري. چارواکي وایي په سیمه کې د داسې تمریناتو ترسره کولو څخه یې هدف د غیر قانوني اقداماتو پر وړاندې تیاری نیول او د احتمالي خطراتو پر وړاندې چمتووالی دی. باید وویل چې تېره ورځ افغان ځواکونو د پکتیا ولایت د زیاریوب ولسوالۍ کې هم د پاکستان سرحد ته نږدې د ماڼۍ جبهې په سیمه کې نظامي تطبیقات ترسره کړل. په دې نظامي تمریناتو کې پیاده، کمانډو، ضربتي، پولسات او هوایي ځواکونو ګډون درلوده. د خپلو درنو او سپکو وسلو وړتیا یې وښوده. د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز ډګر جنرال حبیب حصاري په تمریناتو کې شاملو منصوبینو ته په خپلو خبرو کې وویل زموږ نظامي تطبیقات د افغانستان دوستانو او دښمنانو ته بیل بیل پیغامونه لري. نوموړي زیاته کړې د افغانستان دښمنانو ته زموږ پیغام دا دی چې موږ لوړ ظرفیت لرونکي او زړور ځواکونه یو. که چېرې د هېواد او ولس دښمنان د جنګ نه لاس وانخلي، له منځه به یوړل شي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل په خپل ټویټر لیکلي چې تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پوځي تطبیقات ترسره کړي وو. افغان ځواکونو په داسې حال کې په سرحدي سیمو کې نظامي تطبیقات پیل کړي چې د پاکستان حکومت په ډیورنډ کرښه اغزن سیم تیر کړی او حتی د رسنیو د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې له فرضي کرښې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. دې مسئلې د افغان ولسي وګړو غبرګونونه راپارولي او په بار بار یې د لاریونونو په ترڅ کې له حکومت څخه غوښتي چې پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي، خو افغان چارواکي په هکله پټه خوله دي. که غواړئ دا ډول معلومات تعقیب کړئ، زموږ چینل درته سبسکرایب او دا ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ. ښې چارې د الله په امان.